هغه شیطان ورته وایي چې دا پیسې دې ښکته که بد ښکاري نو هغه ورته وایي چې یاره ډېر یو زبردست سوچ کړی دی او زبردست دغه شان سوچ هر انسان له کول پکار دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار. ملګرو په خپل پیج او چینل کې راته هرکلی یم. یو وړوکی غونته کې ویډیو پیغام درله درکوم. پر سلایډ به تاسو ته دا ویډیو ښکاري. ډېره سبق آموز ویډیو ده، ډېره د عبرت نه ډکه ویډیو ده او د دې شیر کول مه هېروئ ځکه چې مطلب دا دی چې زموږ په یو خبره باندې یو انسان ته څه نه څه دغه میلاو شي نو زموږ به پکې خیر وي. ملګرو تاسو کتی شئ ان ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د چا پیسې د پړکو نه ښکته وي دا سړی به په اور کې دا به چې کوم دی جهنم ته ځي. او تاسو کتی شئ تکبري انسان چې کوم دی هغه الله پاک چرته هم نه بخي. غرورناک انسان تکبري انسان او تکبر چې کوم دی د الله صادر دی نو دا هم په تکبر کې راځي چې د سړي پیسې د پړکو نه ښکته. تاسو وګورئ که نه په دې ویډیو کې چې کوم دی هغه کس چې کوم دی نو د ځانه شیطان جوړ کړی دی یو کس او بل چې کوم دی یو شیخه ښایسته ږیره دا ډېره مزېداره ږیره ده. هغه شیطان ورته وایي چې دا پیسې دې ښکته که بد ښکاري نو هغه ورته وایي چې یاره هغه مطلب پلین ویډیو ده خیر ریل خو نه ده او نه شیطان مخامخ چا لیدلی دی نو هغه ورته وایي چې زه پیسې کله ښکته کړمه پیسې چې زه کله ښکته کړم نو زه به جهنم ته لاړ شم. ته راشي یو 15 منټه به دې نور ودرېږه او دا چپړې وکاږه نو چې هغه ودرېږي 10 منټه ورته یاد کړي نو 10 منټه هغه نه شي ودرېدی څه دانګونه وایي نو بیا ورته وایي چې 15 منټه ودرېږه. وایي چې ته 15 منټه دی زه یو منټ هم په دې ګرمۍ کې په دې سور مرګ نه شم ودرېدی. نو هغه وایي چې ته دلته دې ګرمۍ ته د ټینګ نه لکه مطلب ته 15 منټه 10 منټه دلته په دې ګرمۍ کې نه شي ودرېدی که نه زه به جهنم په اور کې څه ټینګ شم. لکه مطلب تاسو ته ما په هره ویډیو کې زه دا خبره کوم چې په ویډیو کې میسج تاسو د هغې میسج ته وګورئ که نه تاسو هغه ویډیو ته مه ګورئ چې دا بس مطلب یو پنې خاکه راله یا یو ویډیو راله او بس مطلب دا دی چې یو خوند او مزه پرې ولم خبره ختم. نو دا ویډیو چې کوم دی که نه لکه مطلب ډېره د عبرت نه ډکه ویډیو ده ډېره سبق آموز ویډیو ده او دا ورور چې هر څوک دی خیر هغه ډېر یو زبردست سوچ کړی دی او زبردست دغه شان سوچ هر انسان له کول پکار دی چې زه مطلب د معاشرې دپاره ویډیو جوړوم په دې کې زه څه میسج ورکړم او دې لپاره مطلب څه وکړم د دې اصلاح به زه څنګه وکړم. دغه شان ملګرو دا ویډیو چې کوم دی دا ډېره زیاته د عبرت نه ډکه ویډیو ده او ډېره خوندوره ویډیو ده خو ما خو تاسو ته مخکې ویل او مطلب موږ ته خپله رایه خیر دی په کمنټس کې هم لږ راکوئ چې زموږ هم حوصله کېږي چې یاره مطلب هغه خلک چې کوم دی زموږ ویډیو خوښوي او اسلامي ویډیو مطلب دا به څوک نه خوښوي. صحیح شو. موږ په خپل هم چې کوم دی د جنید خان ویډیوګانې ګورو یا مطلب دغه شان نور د علماو ویډیوګانې ګورو او د هغې نه څه زده کړه کوو تاسو ته مخ په وړاندې کوو. نو ملګرو کوشش په مودا وي چې تاسو له ښې ښې ویډیوګانې راوړم خو چې کوم دی نو په دې ویډیو کې چې کوم دی په دې ویډیو کې ډېر زیات عبرت پروت دی ډېره سبق آموز ده نو دا ضرور د ملګرو سره مخکې شیر کوئ او کتل مه هېروئ زموږ د پیج انشاءالله تاسو له به دغه شان ښې ښې ویډیوګانې راوړو زبردستې زبردستې. نو ملګرو دا ټایم خپل کوربه خپل ورور سلیمان سالار له ورکړي اجازت چې چېرته مې ښاد اباد او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.